یار صاحب وایي زموږ ادبي ناستې ته دوستانو ستړي مه شئ، محفل خوشحالۍ ته یارانو ستړي مه شئ، د زړه خواله به وشي د ټولو یو تر بله، په خیر راغلی قربان شم کونړیانو ستړي مه شئ، زموږ هیلې به ګل شي د دې زلمو په هڅه، په یار باندې ډېر ګرانو ځوانانو ستړي مه شئ. اوس د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې د کار غړي ښاغلي انجینر فرید الله صاحب څخه هیله کوم چې راشي او د غونډې پرانیستونکې وینا تاسو ته واوروي. ښاغلی انجینر فرید الله صاحب. مشرانو، همزولو، کشرانو، شاعرانو او درنو مېلمنو، د کونړ په ښار کې د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې په استازیتوب د تېرې روژې د مبارکې میاشتې د اختر په ویاړ لومړی تاسې او ستاسې د لارې ستاسې ټولو درنو او قدرمنو کورنیو ته د هېواد ټولو مسلمانو خویندو ورونو ته مبارکي وایم او په دې هیله چې د لوی خدای جل جلاله په دربار کې کړي عبادتونه قبول، افغان ملت او ټولو پښتنو ورونو قومونو ته یووالی، سوکالي او ارامي ور په برخه او ورپېښ شوي او تپل شوي مصیبت څخه نور نجات ومومي. ورونو، د کونړ په ښار کې د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنې د خپل بنسټ څخه را په دې خوا د خپلو نوښتونو او هڅو په لړ کې د خپل بډای کلتور او فرهنګ په وړاندې دا د یو ځل بیا د خپل کور کلي خړو کورونو او منډوونو د خپلو للمو او سمو د خپل وطن د هسکو غرونو او بانډو د خپلو روانو سیندونو رودونو او خړونو دیرو او وستلونو د خپلو غیرتي پرګنو څخه راوتی خوږژبی شاعر او لیکوال محمد اجان یار چې د خپل ژوند ډېره برخه د هېواد د بچیانو په روزنه او پالنه تېره کړې او د ژوند په هېڅ شیبه کې خپل قلم د کاغذ مخ څخه نه دی پورته کړی او راتلونکي نسل ته د شعر او ادب په ژبه ډېر څه لیکلي، ځوانان یې د کلتور او فرهنګ او یووالي په لورې هڅولي، په خپل ولس باندې د ظلم، ستم او تېري غږ تل ژوندی ساتلی دی. ورونو، مخکې له دې چې چا ته سوال پیدا شي چې د مامود د مخې ورته غونډې د وفات شوي شخصیتونو په درناوي او یاد جوړېږي، ولې د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې دغه نوښت په لاس کې واخیست چې د خپلو ژوندي شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، علمي، فرهنګي، دیني او ادب څېړونکو سره په ژوندۍ بڼه لیدنه او کتنه ولري او هغه دې ته وهڅوي لا نور هم خپل ولس، هېواد او عقیدې په وړاندې خپلې ټولې هلې ځلې په کار واچوي او دغه باثمره ولس څخه هېوادوال، بهرهمند او خپل ولس ته د خدمت مستر وګرځي. بدون د شک وفات شوي شخصیتونو د تاریخ په غېږ کې د تل لپاره ژوندي او پاڼې پرې رنګینې وي او زموږ د یاد هم نه وځي. ورونو، موږ هوډ لرو په راتلونکي کې ورته ماښامي د خپلو مشرانو، دیني عالمانو، په هېواد او پښتو مین ځوانانو سره جوړ او خپلو دیني، ملي او منل شویو ورځو تحلیل سره سم تاسو ته درو پېژنو. زه یو ځل بیا د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې په استازیتوب تاسو ټولو راغلي مېلمنو ته ښه راغلی او ستړي مه شئ وایم او په دې هیله چې د غونډې راټول شوي مطالب ستاسې د پاملرنې وړ وګرځي او نننی ماښام په لاندې دوه بیتیزه پرانیزم. څوک په غیرت، څوک په دولت لټوي، څوک په ښکلا، څوک په صفت لټوي، د چا لاسونه د دعا لپاره، څوک په خپل کلي کې شهرت لټوي، زه وستلونه او دیرې لټوم، د ګودرونو مې شیلې لټوم، د هسکو غرونو یا قربان غواړم لکه د یار یو څو یاران غواړم. دا انجینر صاحب عبدالله څخه ډېره